زما عزتمندو دا نننۍ وظیفه د الف لام میم یو ډیره خاص او عظیم شانه وظیفه ده. د ستاسو څومره د لوی نه لوی حاجتونه وي او د غټ نه غټ مشکلات وي، پریشانی وي، نو الله جل شانه به مو د دې وظیفې په برکت سره د ستاسو دغه ټول حاجتونه چې ناممکنه حاجتونه ولې نه وي، کریم رب درته پوره کړي. دغه مشکلات او دغه پریشانی چې تاسو پاغي کې انختی ای پاغي کې تاسو مبتلا او گرفتار ای، الله جل شانه به ختم کی. که تاسو څه ضرورت وي برابر خبره ده، که دغه ضرورت مو د چا انسان سره متعلق وي یا د الله جل شانه سره د تاسو څه ضرورت وي، نو د دې لپاره تاسو دا خاص وظیفه وکړئ. کریم رب د تاسو دغه تمام ضرورتونه او حاجتونه پوره کړي. عزتمندو د الف لام میم دا وظیفه ډیره پاورفل او طاقتوره وظیفه ده. که د ستاسو یو ناممکنه حاجت ولی نوي چې د هغې پوره کېدل د ستاسو په تصور کې هم نوي چې آیا زما د حاجتونه به پوره شي او که نه، نو زما عزتمندو د دې الفاظو په مقابله کې به زمونږ څه حاجتونه وي، زمونږ به څه مقاصد وي، ځکه چې دې ته حروف مقطعات ویل کېږي. او دا حروف مقطعات د الله جل شانه د کلام پاک یو باقاعده حصہ ده او مستقل د قرآن پاک یو آیات مبارکه ده. زما عزتمندو د حروف مقطعات و فضائل بتاسو اوریدلی وی چې څومره ډیر زیات فضائل دي. نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم ارشاد فرمای چې زه دا نه ویم چې الف لام میم یو حرف دی، بلکې الف یو حرف دی، لام یو حرف دی او میم یو حرف دی. نو په دې حساب سره یو حرف باندې لس نیکه ملاویږي. نو زما عزتمندو چې څوک الف لام میم ولولي، نو الله جل شانه دته عملنامه کې 13 نیکه ولیکي. نو زما عزتمندو دې طریقې سره ټول قرآن شریف لستلو باندې یو حرف باندې لس نیکه الله جل شانه دې انسان ته ورکي چې څوک د قرآن عظیم شان تلاوت کوي. زما عزتمندو الف لام میم دا داسې حروف مقطعات دي چې د دې معنی چاته معلومه نه ده. دا د الله جل شانه او د نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم ترمنځ یو راز دی، د چاته ښودلی نه دی. و زما عزتمندو راځم وظیفې طرف ته. مکمل ترتیب او طریقه کار زه تاسو ته بیانوم، ښه په توجه سره ورته تاسو غوږ کېږدئ. هسې نه چې بیا تاسو وایئ چې یاره مفتي صاحب مونږ په وظیفه باندې پوهه نه شو، بیا بار ټلیفونونه میسیجونه کوئ. د ټولو نه مخکې خو زما عزتمندو الفاظ صحیح طریقې سره ادا کول دي. هسې نه چې تاسو وظیفه کوئ تاسو وایئ الف لام میم الف لام میم الف لام میم، نو دا الف نه دی، دا دی الف الف لام او فی دی، ورپسې فی ده، ورپسې یعنی الف لام میم. نو دې طریقې سره بتاو صحیح طریقې سره د دې الفاظ ادا کوي. الف لام میم الف لام میم، دې طریقې سره بتاسو دا وظیفه کوي. کچره زما عزتمندو تاسو الفاظ غلط وایي، اسه تعداد پورا کوي، نو تاسو به تعداد پورا کې هو وظیفه او مکار نه کوي، پاغي کې به اثر نه وي. نو بیا به تاسو وایي چې مفتی صاحب مونږ وظیفه وکړه خو زمونږ کار خو نشو. نو صحیح طریقې سره به تاسو الف لام میم الف لام میم دې طریقې سره به تاسو د دې تعداد پورا کوئ. دغه رنګ زما عزتمندو د دې لپاره او 10 شردام لازمی دی، او 10 شردام به د دې لپاره خامخا کوي. د ناپاکۍ په حالت کې هم دا وظیفه نشي کېدلی، زنانه په بیماری کې هم نشي کولی. د دې لپاره او 10 شردام او پاکیت شرط دی. نو زما عزتمندو د شپږم پرز باندې د شورو پرز باندې به تاسو دا وظیفه په دې ترتیب او طریقې کار سره وکړئ. د ټولو نه مخکې 3 پیرې به تاسو درود شریف وایئ، خدا چې درود ابراهیمی تاسو وایئ. د دې نه پس بیا زما عزتمندو الف لام میم الف لام میم الف لام میم دا به تاسو 3000 مرتبه 3000 پیرې به تاسو دا ورد او وظیفه وکوئ. زما عزتمندو الفاظ ډیر واړه دي، مختصر دي، صرف 3 حروف دي، دومره ټایم په دې باندې نه لګي. ښه توجه سره تاسو وکړئ او بیا اخره کې 3 پیرې درود شریف ووایئ.
اوس زما عزتمندو تاسو ته به څنګه پته لګي یاره چې دا نن ما وظیفه وکړه په لومبۍ ورځ باندې آیا زما وظیفه قبوله شوې ده او که نه ده آیا زما حاجتونه ترسره شوي دي او که نه نو زما عزتمندو کله چې تاسو دا وظیفه په لومبۍ ورځ باندې وکړئ نو تاسو ته به یو کس راشي یا لاره کې به تاسو ته درکړي یا به تاسو کره څوک راشي تاسو ته یو خوږ څیز به تاسو ته راوړي فروټ وي هر څه چې وي خو چې هغه خواږه وي هغه به تاسو ته راوړي که چېرې تاسو ته د لومبۍ ورځې وظیفې نه پس چا یو خوږ څیز راوړو نو د دې نه پته ولګي چې ستاسو وظیفه قبوله شوې ده دویمې ورځې ته بیا وظیفې کولو ته ضرورت نشته نو که چېرې زما عزتمندو تاسو ته چا خوږ څیز راوړو بس بیا دا وظیفه کافي ده انشاءالله تعالی ستاسو کار الله جل شانه به خامخا سموي او که چېرې خدای دې نه کړي لومبۍ ورځ باندې شپږم په ورځ باندې د بت په ورځ چهارشنبې په ورځ باندې تا دا وظیفه وکړه او چا څه خوږ څیز راونهړو نو په دویمه ورځ باندې بیا دې طریقې سره وظیفه وکړي 3 پیرې به درود شریف ووایې او 3000 پیرې به الف لام میم د دې ور د وظیفه وکي او په اخره کې بیا 3 پیرې درود شریف وای خدا د چې درود ابراهیمی هغه وای نو زما عزتمندو کله چې په دوی مرز باندې تاسو د وظیفه عمل وک نو که چېرې تاسو کور ته یا تاسو ته 400 خوږ څیز راولېږلو یا تاسو ته درکو نو دینه به دا پته ولګي معلومه بشي چې زما وظیفه قبوله شوې ده خو زما عزتمندو دا کم څیز چې کس چې تاسو ته دا خوږ څیز راوړي یعنی یو کس ته تاسو ته یو خوږ څیز د تراوړو هغه ته دا پته نه وي چې آیا دې دا وظیفه کوي او که نه کوي یعنی دغه رنګې هغه غیبي د خپل طرف نه هغه صدقه وغیره وکړه تاسو ته خوږ څیز راوړو کچره زما عزتمندو په دوی مرزم تاسو ته خوږ څیز را نغله نو بیا په درې مرز باندې د جمعې پر ورځ باندې به تاسو د وظیفه جاری وساتئ نو ان شاء الله تعالی د الله جل شانه نو امید لرم کچره استاسو توجه دیان برابر وي نو چې څومره استاسو توجه دیان برابر وي دا وظیفه به ان شاء الله تعالی خپل اثرات ضرور ښکارا کوي امید لرم زما عزتمندو چې دا ویډیو دا وظیفه ډیره زیاته خوښه شي وي که ویډیو مو خوښه شي وي ویډیو لایک کړئ چینل سبسکرایب کړئ ملاوي کوم بتاو سره بل ویډیو کې بل وظیفه سره تر هغه وخت پورې مال اجازه راکړئ د لوی الله پامان